د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې مسؤل وایي چې افغانستان د درملو په برخه کې له یو وارداتي هیواد څخه د صادرونکي هیواد پر لور روان دی. د هغه په وینا افغانستان دا مهال د درملو په تولید کې 20% ځان بسیاینې ته رسیدلی او ځینې کورني تولیدات لکه سیروم، سوریه او عراق هیوادونو ته هم صادریږي. امروز در افغانستان ما از نظر تولیدات داخلی در بخش ادویه شکر الحمدلله 15 تا 20% ما به خودکفایی رسیدیم. یعنی 76 کمپانی دوا فعلا در افغانستان تولید داره و 3 کمپانی ما به معیارات جهانی یعنی GMP برابر هستند. ما فعلا از نگاه سیروم 100% به خودکفایی رسیدیم، یعنی ما صادرات داریم به کشورهای مثل سوریه و عراق و انشاءالله عنقریب به دیگر کشورها ما صادرات خود روان میکنیم، صادرات خواهیم داشت. نوموړی زیاتوي چې یوازې په تیره یو میاشت کې له 10 څخه ډیرو د درملو او خوړو تولیدي کارخونو په بلخ ولایت کې د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. د هغه په خبره د دغو فابریکو د نقشو او ډیزاین چارې بشپړې شوي دي او ټاکل شوي چې ډیر ژر به د جوړېدو کار پیل شي. دمی ماه گذشته اضافه تر از 30 کارخانه تولیدی غذا و ادویه تنها در ولایت بلخ ما اینا را پروسس کردیم، کروکی کردیم و انشاءالله عنقریب افتتاح میشه و این بسیار یک پیام خوش است برای ملت افغانستان. د یادونې وړ ده چې دا مهال په هیواد کې د سلګونو بیلابیلو تولیدي کارخونو ترڅنګ 80 د درملو تولیدي کارخونې هم فعالې دي چې له دې جملې څخه 3 فابریکې له نړیوالو معیارونو سره برابرې دي.